سلامونه ملګرو ته مو دا چې ټول برک روغ استئ. نن نو راغلي کوچني ماشومانانو سره یو لنډه مرکه لرو. له دوی څخه به اورو شعرونه، ترانې او د دوی د ښوونځي په هکله به هم ترېنه پوښتنه کوو. له موږ سره اوسئ. سلام، ستړي مه شئ. څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ نوم دې څه شی ده؟ سلام. څوم ټولګي کې یې؟ دریم ټولګي کې. څوم نمره یې د ټولګي؟ اول نمره یې. ماشاءالله، ډېر ښه. په مکتب کې د کوم مضامین ډېر خوښېږي؟ پښتو دې ډېره خوښېږي. د دې تر څنګ چې پښتو دې خوښېږي، نور مضامین هم مطالعه کوې؟ ډېر ښه، ماشاءالله. ته اول نمره یې. ثنا جانه، نو د ښوونځي په مکتب کې دریم ټولګي کې اول نمره ده. ماشاءالله، ډېره بااستعداده ماشومه ده. موږ ته به څه وایې، څه دې راوړي دي زموږ لپاره هېوادوالو ته؟ څه شی ویل غواړې؟ مهرباني، لږ تیزه وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ترانه. پوهه چې رڼا لرو، هر څه ته دوا لرو، توره د بابا لرو، ګران وطن رڼا لرو، ژوند هم انساني زموږ، پوهه جهاني زموږ، دا د مېړنو خاوره، دا د شسمو خاوره، دا د غرو رغو خاوره، دا د سرو درو خاوره، ګل او ګلستان زموږ، ګران افغانستان زموږ، زو د ابادۍ په لور، ټول د ترقۍ په لور، موږه د ښادۍ په لور، تل د ازادۍ په لور، قول او وعده کوو، پخه اراده. ډېره زیاته مننه. واقعیت ډېر زیات خوند یې وکړو ملګرو، او په ډېر جرات سره یې ویلې. ماشاءالله، دومره کوچني ماشومانان چې زه وینم دی جرات، واقعا موږ ورته هم ډېر خوشحالېږو. ډېره زیاته مننه ثنا. ملګرو تر څنګ مې بل ګلالی ماشوم هم ده. نوم دې څه شی ده؟ ریحان. ریحان، ماشاءالله. ریحانه، څوم صنف کې یې؟ دریم صنف کې. د ټولګي څوم نمره یې؟ دوم. ماشاءالله. نن نو چې کومو ماشومانانو سره موږ مرکې کړي دي، واقعا ټول د استعداد وړ ماشومانان دي. ټول په ښوونځي کې په درجو کې مخکې دي ډېره. ریحان جانه، کوم مضمون سره ډېره مینه لرې؟ پښتو سره. آفرین. د پښتو تر څنګ نور مضامین هم وایي؟ ریحان جانه، په کور کې در سره مور که پلار ډېره مرسته کوي؟ مور در سره ډېره مرسته کوي. بیا ته مور سره مرسته کوې د کور په کارو کې؟ څه شی کار ورسره کوې په کور کې؟ اوبه ورته راوړې که جارو ورسره کوې؟ آفرین. ملګرو هېوادوالو ته څه شی راوړي چې وړاندې کړي؟ شعر. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. شعر. ناپوهه وم، تیارو کې وم، رڼا دې راته راکړه، په علم دې سنبال کړمه، ښکلا دې راته راکړه، زه څه کتاب باندې مین دې کړم، قلم دې لاس کې راکړ، کتاب باندې مین دې کړم، قلم دې لاس کې راکړ، د مور مینه، د پلار مینه، سوا دې راته راکړه، زه څه ومه اوس څه یم، دا ټول ستا برکت دی، زه څه ومه اوس څه یم، دا ټول ستا برکت دی، ډاکټر یم، انجینر یم، ښه معنا دې راته راکړه، د ښې لارې رهبره ای استاد. واه واه واه، ډېر ښایسته شعر ریحان جان ویلی. واقعیت ډېر خوند یې وکړ. ډېر کوچني دي دې جرات ته چې موږ ګورو ملګرو. واقعیت د استعداد وړ ماشومانان دي. د دې تر څنګ نور کوچني ماشومانان هم دي، له هغوی سره به هم مرکې کوو. له موږ سره پاتې شئ ملګرو. بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ما تر څنګ مې ډېر کوچنی او ډېر ښکلی ماشوم نازده. نوم دې څه شی ده؟ مصطفی جان. او د پلار نوم دې څه شی ده؟ بختر. مصطفی جان ډېره ښکلې او ډېره ښایسته خبرې کوي. څوم صنف کې؟ آفرین. مصطفی جان د څلورم صنف کې. څو کلن یې؟ 9 کلن. څو کلن؟ مصطفی نو 3 کلن نه، په څلورم صنف کې مکتب کې ده. مصطفی، شعر وایه که ترانه وایه؟ وایه خپلې ترانه. هلته ګوره، وایه ترانه. دیگر ترانه. ماپیژنې زه ننم لکه زړی، زور مې په اوبو کې دی، اوجه کې مړ کېږمه، تیله وایه آفرین وایه. غوښه مې پسته ډېره دا بدن ده.
وایه وایه ملګرو بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ما تر څنګ مې بل ګلالی ماشوم هم ده، له ده سره به هم خبرې کوو. نوم دې څه شی ده؟ الهام جانه. الهام جانه په څوم صنف کې؟ اول صنف کې. دریم نمره. الهام جان نو دریم نمره ده، واقعیت تکړه او ډېر زیرک ماشوم ده. الهام جان ملګرو د به څه شی وایي؟ ترانه وایي، شعر وایي، څه شی وایي؟ ترانه وایي الهام جان. مهرباني ملګرو ډېر په خوند دې واورئ. مهرباني. بډې ټال لکه ټال کې په مثال ټال کې به زنګېږم د مرغۍ کې تاوېږم بډې ټال.